د امو څپان د سیند چې له کلونو راهیسې د خپلو څپو په زور دولتي ودانۍ، کرنیزې ځمکې او د خلکو کورونه وړي. اوس د افغانستان اسلامي امارت د زیانونو مخنیوي لپاره مټې رانغاړلي. وچې ته د ماشینونو د انتقال لپاره هڅې غواړي چې د سیند مسیر ته تغییر ورکړي، تر څو د امو سیند د څنډو د تحکیماتو چارې پیل کړي. د شمال سیندیزې حوزې رئیس وایي د اوبو او انرژۍ وزارت د لارښوونې سره سمې په 14 نقطو کې عملاً کار پیل کړی. او په دې کې ډکې شروع دي او دارنګه بلډوزر هم اخوا ته اړو. نو د دریاب مابین ته کومه جزیره چې ده هلته موږ غواړو چې دا سکواټر واړو او هغه نه هم کار شروع کړو، دې خوا هم کار شروع کړو، د بستر د اوبو بستر د دریاب بدل کړو، دغه د اوبو مهار کړو. په 14 ځایونو کې موږ د دغه کار د شروع کولو اراده لرو فلحال. له بلې خوا د امو سیند په څنډو کې میش ځایي اوسیدونکو شلېدلې تمې بیرته راژوندۍ شوي او د اسلامي امارت څخه مننه کوي. کوشش دارن از طرف که جایی که زمینای ما رفتن که یک اساسی کار شود اونمو دوباره ما پس گرفته بتانیم مسیر او تغییر میدن. این یک کار بنیادی است که امارت اسلامی برای ما انجام داده، در وقت خود در عین زمان رسیدگی کرده که از امارت اسلامی خوش هستیم. همدارنګه د یادې پروژې مسؤل ډاډ ورکوي چې صادقانه کار به وکړي چې نور د هیواد ملي ګټو ته هیڅ زیان ونه رسیږي.